استرالیایي کمپنۍ د افغانستان قانونو رایستنې برخه کې لویه پانګه اچونه کوي. لیدونکو ستړي مشئ، دغه مهم خبر را سره وګورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وايي استرالیایي فورټسکیو میټل کمپنۍ په افغانستان کې د سرو زرو، لیتیم او اوسپنې د قانونو د رایستنې په برخه کې پانګه اچونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه کمپنۍ او د قانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د ښې همغږۍ او تخنیکي معلوماتو شریکولو لومړنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ وشوه. مطفي زیاته کړه د تفاهم لیک پر بنسټ استرالیا فورټسکیو میټل ګروپ کمپنۍ چې یو شمېر میلیارډران په کې راټول شوي لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې د سرو زرو، لیتیم او اوسپنه د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. د ښاغلي مطفي په خبره د افغان حکومت او فورټسکیو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ باید د کمپنۍ په بېلابېلو برخو کې له پانګونې سربېره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیان او پکتیکا، بدخشان یو شمېر ولایتونو کې د سرو زرو، اوسپنې او مسو پراخې کانونه موجود دي.